وروستۍ سرحدي نښتې ته د ایران سپاه د هوایي ځواک قومندان غبرګون. د ایران د سپاه هوایي ځواک قومندان د تهران د علم او صنعت په پوهنتون کې د اسلامي امارات او ایران د پولیس ساتو ځواکونو ترمنځ د وروستۍ سرحدي نښتې په اړه وایي. د دې مسلې تر شا د ایران دښمنان دي او غواړي چې سرحدي ناندري افغانستان سره په جګړه بدله شي. دغه قومندان د اسلامي امارات له پولیس ساتو ځواکونو سره نښته بې ارزښته بولي. د ایران د سپاه د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده وایي د دغې پیښې تر شا زموږ ډېر دښمنان دي چې غواړي دا په یوې سترې موضوع بدله کړي، په یوې جګړې او نښتې یې بدلې کړي چې هیڅکله به دا رامنځته نشي. په هر حال د افغانستان وضعیت موږ ته څرګند دی. ځینې راځي او په خپل سر ځینې کارونه کوي او غواړي چې جګړه رامنځته کړي، هغه باید ډېره لویه نه کړو. بلخوا د اسلامي امارات ویاند وایي ځینې کړۍ غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې کړي. ذبیح الله مجاهد زیاتوي سرپرست حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. ښاغلی مجاهد وویل ځینې کړۍ غواړي چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او ځینې واړه مسایل ستر کړي. دا د دواړو هیوادونو مسؤلیت دی چې دا شان دسیسو ته متوجه واوسي. اسلامي امارات له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د ښو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او اجازه نه ورکوي چې دا ډول کوچني مسایل د اړیکو د خرابوالي لامل شي. ورته مهال کې د پوځي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې سرحدي نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د پوځي چارو شنونکي سرور نیازی وایي هم ایرانی چارواکي او هم افغاني لوري د مورد ته متوجه شي او هغه اړیکې چې زموږ او ګاونډیانو ترمنځ دي باید خرابې نشي. د نیمروز ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د اسلامي امارات او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې له امله یې د اسلامي امارات یو سرتیری او هم د ایران یو پولیس ساتونکی وژل شوی دی.